بسم الله الرحمن الرحیم. پنځم درس کله رستا کلیک وکړو ته شارټکټ پاتې دی. شارټکټ کومه شی نشته. شارټکټ کله دی رستا کلیک وکړو دا چپا کلیک پر وکړي دا شارټکټ تر خلاصيږي. یو شارټکټ ته جوړ کړ فرض کړه او اس کا فولډر شارټکټ ته جوړوم انټر کا نو دا لازم چې کیبورډ ماته را خلاص کړم انټر و د شارټکټ ته لاري بس دا د کیبورډ ماته جوړ کړ خلاص. صحیح سره فرض کړه بل جوړوم رستا کلیک وکړ دلته نیو تراسه د نیو څخه دلته چې شو کوم power fnt dot exe انټر دا بیا نه مني بل cacal انټر دا نه مني calc انټر دا و معنی راځه دلته چې شو تکشره کالکولیټر انټر انټر کې دا دی وس بس کالکولیټر ته راخلاص دا شین ساده تاسو لکه اول ټول یو دی وای سی او هغه د نوم دی د نوم د کمپیوټر په ذات ژبه لري دا هر شی په کمپیوټر کې دی نه دی وس ورد دی لري کچیر زران مینو را خلاصه کوم ورد لاس ور کې وم دی ماته نه را خلاصه مګر نه چې وین ورد کې وم دی ماته را خلاصه ها صحیح سره او دا د نوم دی په کمپیوټر سیستم کې مګر پاور فینټ ګوره چې دی پاور فاینټ دا د نوم دی اصلي کله سی ډي کې کار ځای کې مګر دا دای نه مني کچیر ز پاور فینټ ورکم ها انټر کوم نه راخلاصي کچیر ز د غور کوم پاور فی ان ټی ورکم انټر کوم دی ماته راخلاصي. صحیح سره کیبورډ دی کیبورډ بل کوم دی نه راخلاصي زولته دا کیبورډ و کیبورډ زور کوم دی نه راخلاصي کیبورډ ته او اس کا ورکه دی راخلاصي. صحیح سره پر کمپیوټر کې و ځکه او اس کا د قبلې کچیر دلته ان ووهي دا ان سکرین کیبورډ ویني او یا ان دی اس یا سکرین دی کای کیبورډ دی سره په خلاصو او چې شارټکټ جوړه رستا کلیک پر وکړه دلته پراپرټیز ته راسه دا پراپرټیز ته د تګ لنډه لار ده چې فقط انتخاب یک الټ انټر وو د کیبورډ الټ انټر. صحیح سره راسه دلته شارټکټ راشه شارټکټ ځای کې ودرېږه چې ودرېږه الټ کنټرول الټ سی ورکه. صحیح سره انټر وکړه او چې په کمپیوټر کې هر ځای ته ولاړ یې ستاسو چې په کار سو ماشین صاحب دی په کار سو کنټرول الټ سی وو د کیبورډ څخه ته ماشین صاحب دا واجب د الټ وو یا کنټرول وو بلار یو چې ونی وي د ترانزیت دا ماشین صاحب د ترانې راس استفاده. صحیح سره د دې څخه وروسته راځو موږ پر یو فایل باندې رستا کلیک کوو دا خالي ډیسکټاپ باندې رستا کلیک کوو پر فایل چې رستا کلیک کوو کې مختلف دي د فایلو پر فرق څه څه ګوري شم ورته متوجه سي اوپن دی سکایپ دی اوپن دی نیو دی پرنٹ دی کچې راسه پر دې کلیک وکم نه اوپن لرم نه سکایپ لرم نه پرنٹ لرم. صحیح کچې پر دې کلیک وکي هغه شی بیا نه لرم دا فرق لري. صحیح خو دلته زه هغه عمومي شیان درته وایم رستا کلیک پر وکړه اوپن معنا را خلاصه کړه سکایپ خو مې ملګري په دا ټلویزیونو کې هغه انلاین دغه چې هغه اپلیکیشن وسیسو د سکایپ لاري وصل کیږي اوپن فایل لوکیشن بیا دا معنا دغه د موقعیت ته شي چیرې دی ثبت دی لوکیشن باندې کلیک وکړئ د دې ستې ته وایي چیرې ثبت په ډیسکټاپ باندې په دې ځای کې وینئ. صحیح سره او دغه دې درته وایي شوی دا بند کا چې باندې کړی بیا راستا کلیک کوم دغه خواته نیو نوې ایکسل را خلاص کا پرینټ دا پرینټ کا اوپن ویت دا بیا څه معنا فرض کړه زه دا ویډیو ویني دا چې کله را خلاص کړله دا اوس په دغه تور پلایر کې را خلاصيږي ورته ګوري دا په تور پلیئر کې را خلاص ولا زه غواړم دا بل پلیئر ته واړوم بل پلیئر ته چاړم راسه فقط رستا کلیک پر وکړه اوپن ویت ته راسه ګوره اوپن ویت ته چراله دا ویل سی میډیا پلیئر ته واړو چې واړول دا به تور پلیئر سره واوړي دا شنه پلیئر ته. صحیح سو اوپن ویت باندې مثال خلاص ان شاء الله بیا رستا کلیک کوم د دې سره خپل وتلی زدا څه غوښه ورجو اوپن ویت بیا هغه څه ده شیرټ په ټلیفون کې دلته لکه اضافه دی شي دی هغه تین نه لري په کمپیوټر کې نشته. صحیح سو دا درته راوړي نه اضافه نه درته راوړي اټو ارچیو خو څو پر توي تر ته دا اټو ارچیو د څه کار څه کیږي سره اټو ارچیو په لاره کې یو ډول فولډر جوړیږي څنګه فولډر جوړیږي لکه دا زیپ فولډر سره دا تر ته اډو راډیو کا تو ارچو زی فولډر د استاد سره کوم معنا کوي خو شر سوالات و معنا یې شي غواخ استاد د ارچو فولډر دی اټو ارچیو چې کله موږ زی فولډر ته شي لږو د دې غد لارې لږو سیسو ال معنا معنا یا غیر مکو انګلیسي دا رقم نه سز د کوله انګلیسي څه هدف و دا زده د استاد
شرسونات هم دغه وسایل سوش مجم شرط منځ صحیح شو دا نور شان چې دي دا دغه اټورچیو مربوط دي صحیح شو راسه دا بورن په باز کې نه راوړي نه دی شي دي چې بیا وایي پاور ایسو تی نه لري دا خپل یو سافټویر دی دغه ما انسټال کړی دی صحیح شو بیا راسته کلیک وکړه پر دی باندې کله چې کلیک وکړه راسه سند ټو ته سند ټو چې مهم شي دی کله چې یو شی و فلاش یا میموري یا ټلیفون ته استوي د سند ټو د لارې لیږل کیږي یو لیږي کشل لیږي ټول د انتخاب کا بل راسه پر یو انتخاب سوي راسته کلیک وکړه صحیح دا څنګه چې انتخاب دغه کې راسته کلیک دلته وکړي صحیح یا پر هغه انتخاب سوي فایل باندې راسته کلیک وکړي سند ټو ته راسه چشته لیږي او یو شی د نستي فلاش دا دستا دا برا فلاش ور واچوي استاد د کاپیو د جنو څخه فرق وسو د سیټونو وسه فرق شته فلاش دا دی ریمووبل کاپل امده ریمووبل ډیسک کاپل امده سیسلو ټلیفون کې ورواچي په دغه ځای کې نوم درته راوړي خو نوم به دې په یاد د دې شي کوم میموري کارت ک فلاش ک ټلیفون سیسلو بیا به راسي پر دې باندې برستا کلیک وکړي سند ټو ته براسي ریمووبل ډیسک دا دی راوړي د بس ورویلش کله ټلیفون نوم هغه ته ورولېږه مګر کدا نه بیا د ماته راوړي نه بلنه بیا ته په دې ځای کې نه پیژنې چې زه وچشته واسطه ګوره اول به نوم ګوري سیسلو اوس نو د کاپي او کارت د کاپي کارت او د دې څه فرق دی یو څوک د توای په فلاش کې شخصي شیان دي راخلاصوي مې په یو لارې ورولېږي صحیح سره یو څوک د توای په ټلیفون کې شخصي شیان دي راخلاصوي مې په یو لارې ورولېږي یو څوک د توای د فلاش مې وایروس تر څخه دا د غیر راخلاصوي مخ یې د غیر ورولېږي خو بل خبره په یاد ولري مده چا فلاش په کمپیوټر کې راخلاصوي مخ خپل فلاش د بل چا کمپیوټر ته سنټرل لاین په وایروس نه ده یا د سنټرل لاین په خبر نه دی چې بس د وتا کوي چې بل نور خبر نه تاسو صحیح سره سر بخلاص شو جو سپوس استاد دا کمپیوټر په سره کې چې د کارتونو بس د سنټرل لاین ورغو استاد او د سنټرل لاین کې ځکه کمپیوټر په دغه کوله سنټرل لاین کې د ګناوي رانیولې بس د سنټرل لاین ورغو بیا راسته کلیک وکړه کارت کاپی خو نشه سر بخلاص دي تاسو سر بخلاصيږي که چې سر نه په خلاصې دی تیر ویډیوګان چې وکتل دا کټ کاپی دا غدې ته ځوام په دې مشه سره خلاصې دا ویل سوي دي شه کریډ شات کټ کوم درته ویلي او ډیلیټ کول سر زما خپل نه دی ډیلیټ معنا زما خپل نه دی زما راست رینیم یو نوم چې د شي د تغیرې پر رینیم باندې کلیک وکړه دا د ښه شین رنګ چې ونی دا رینیم سو راست چې چکه دا شي نو یې انټر بس نو مې واوښتي بل لاندې لار د رینیم د دادی فقط هغه فایل انتخاب کا اف 2 بٹن وو د رینیم سره بس وایي سیسو راستا کلیک وکړه پراپرټیز ته راځو پراپرټیز ته چراله د پاړه معلومات کې سیسو تفریح اصلي فایل ودرېږي کوم دی اصلي فایل دا راستا کلیک پر وکړه پراپرټیز ته راسه د پراپرټیز لاندې لار چی شوله استاد د پراپرټیز الټ انټر ګوره ټایپ مایکروسافټ ایکسل دی 25 کې راخلاصيږي په ایکسل کې راخلاصيږي موقعیت یې چیرې دی په سی ډرایو یوزر فولډر ورزګان یونیورسيټي کې ډیسکټاپ باندې پروت دی سایز یې پاسل کې دونه دی په ډیسک کې دونه سایز نیولې دي کریډټ په دې تاریخ په دغه ساعت په دې بجو سره جوړ شوی دی موډیفای په دې ورځ په دې میاشت په دې کال په دې بجو سره جوړ شوی دی اکسس چې اخر لاس رسوي څه شوی دی چې راخلاص کړی دی بیا په دې تاریخ سره راخلاص کړی کریډ موډیفای کریډ جوړ شوی موډیفای کریټ جوړ شوی موډیفای چې یو ساعت وروسته 2 ساعت وروسته بیا راخلاص کړی دي صحیح سره سر بخلاص شماره 400 را طور رایگان دائم نموده و به اساس واجبه ملی و دین نه بندیش باقا بند نه بکاته کلام بند سر بخلاصو کله جوړ شوی دی دا کیسې دي دلته هایډینګ ګوره هایډینګ دا معنا پټه کا ورکت سوا سیسو چې کلیک پر وکړي نور دی ورکیږي او کله نه کله نو ورکیږي اوس دا دی ورکس کا یا څه ورکس سیسو کله چې بیرته راولې دا مای پیسې را خلاص کا مای پیسې چې را خلاص کې ویو تراسه د ویو څخه د هایډینګ ویني هایډینګ چې کا په اعلی کا بیرته به دی راغلی کوم دی دا غږ دی خړ او خړ وګور استاد په دغه دا د سیسو بیا چې د خړاله ته باسه بیا هغه پراپرټیز ته ورسه پراپرټیز د هایډینګ غیر پاله کا اپلای کو کې دا دی ورته سیسو بیا راسته کلیک وکړه پراپرټیز ته راځه د پراپرټیز لاندې موږ چیز لرو اډوانس بیا کمپریس دا بیا موږ په دغه کې وایي دا کمپریس او ان کمپریس په څه شي کې په کنټرول پانل کې وایي سیسو دا په یاد لري سره دغه ته موږ سکیورټي لرو دا شی زیات وخت ما یې ریږي سیسو اوس په لاره
سکیورټي دا معنا چې امنیت سیسو او یوزر خو پیژنئ یوزر چې کمپیوټر ته څو لارې موږ جوړوو سیسو پرالار یو لراسه پرالار بل لراسه پرالار بل لراسه دا چې زه غواړم دغه فایل پر دا بل یوزر بند کړم هغه دې نه راخلاص کړي نه دې ډیلیټ کړي نه دې څه وکړي دا زما دی سیسو او لار مې عمومي جوړه کړې ده موږ خو داسې لارې جوړولی سو چې د وخت محدودیت هم پر ولګو د کار محدودیت هم چې پر دغه بجې ورځه بل بجې باندې نه ورتلی سي نه کار کولی سي سیسو او بل بیا دا دی داسې کولی سي چې بغیر د دا پروګرام بل هېڅ شی نه سي راخلاصولی دا رقم هم جوړولی سي خو یا زه عام ورته جوړوی سم چې ته ټول کار کوه په دې و کار مه لر دا پربندوم سیسو هغه چې پربندوي راسه پراپرټیز ته سکیورټي ته ایډیټ ته د ایډیټ څخه راسه اټ ته زه د سټوډنټ په نامه یوزر لرم سیسو سټوډنټ بدل ته ورکړي سټوډنټ چې د ورکړي سټوډنټ راسه چیک نیم یعنی آیا دا نوم ما سم لیکلی دی که چیرې زه دلته بل نوم لږ غلط کړم چیک نیم یې کړم نور ما سره مخ ته دی نه ځي ګوره مخ ته نه ځي دا به ورته کنسل کړه را به دلته هغه سټوډنټ ولیکه سټوډنټ چې ولیکي چیک نیم یې کړه دی د ستړي ته وایي رفیولاز یا په هغه کې بیا سټوډنټ صحیح سره را به سي وکي به کې چې وکي لیکي دلته اوس نو رفیولاز یا دې انتخاب کړی دی یو الاو لرو بل ډینای راسه پر ډینای کلیک وکړه مطلق کې دی نور خلاصوای سي نه ډیلیټوای سي نه هیڅ هم پکولای سي نور د کار خلاص دغه یو فایل دا یو فایل صحیح سره را به سي وکي به کې نور بس پر د باندې دا فایل ودرېدی فرض کړه دا شي د لپاره دغه کولای سي دا هم راسه وکي به کې دا ډرایوونه ویني زه لاس ډرایو دلته لرم ډېر ډرایوونه لرم خو دا ډرایوونه ټول پر ده بندوم یو دانه خلاص پرېږدم ټوله به راواخلې رسته کلیک به پر وکړې پراپرټیز ته به یې راسې د اپلیکیشن باندې پراپرټیز وکړې رسته کلیک به پر وکړې پراپرټیز ته به یې راسې دا څه کوي دې باندې به رسته کلیک وکړې پراپرټیز ته به راسې پراپرټیز ته به راسې سکیورټي ته د سکیورټي ته به راسې ایډیټ ته د ایډیټ ته به راسې دلته اټ ته هغه سټوډنټ به ولیکې چې ودې لیکي دا به ټوله ډینای کړي نور دی دغه ډرایو لا نه سره خلاصولی سر به خلاص و یا ته باید هغه شی ولیکې چې تا یوزر جوړ کړی دی هغه نوم ولیکې هغه تا چا یوزر ته ورکړی دی بل یوزر ته چې ته غواړې ورور بل ملګري ورته داخل کړې کمپیوټر ته ځکه په دغه یوزر خو زما شخصي دی په دې کې زما څه شیان پراته دي دې کې زار یو نه پرېږدم بل چا دپاره د ملګري ورور و تاکید دپاره بیا بل یوزر جوړول اوس ما دلته د سټوډنټ په نامه هغې د پراکټیس دپاره جوړ کړی و که نه ما جوړ کړی لا نه دی ښه دی په دې خاطر مې سټوډنټ ورته ولیکئ هغه نوم به ولیکې چې تا لیکلی دی صحیح سلو اوس که زه هغه ځای راولم ویډیو شاید بنده شي ودرېږه که چیرې په دې ځای کلیک وکړه ګوره یوه لار دا ده یوه دا ده یوه دا ده یوه د ورځګان یونیورسټي په نامه دغه زما لار ده بل د سټوډنټ په نامه دغه لار ده دا سټوډنټ پر دې لار چې ورشه پر دې لار ما بدل کړله صحیح شو بل د اډمنسټریټر لار ده دا اصل کې همیشه غیر فعالي خو بله زما کمپیوټر پاسورډ یې ورته مات کړي هغه دپاره ما فعاله کړي صحیح شو بېرته زه پر دې لار باندې خپله لار باندې ورځم صحیح شو تر دې ځایه خو مشکل نشته بیا راځو پر فایل باندې رسته کلیک کوو نور د دې دغه هم خلاص صحیح شو د دې څخه څوکه ځو چیرې راځو ټاسک بار ته پر ټاسک بار چې مو کله رسته کلیک وکړئ موږ ته دا شی راځي دا وایو ټاسک بار څخه ټول بار ته راځو ټول بار څخه ادرس ته راځو پر ادرس چې کلیک وکړئ پر دا ټاسک بار باندې ته ادرس بار راځي دې ته ادرس بار ویل کېږي ګټه دا د پلان ډول یو پروګرام درته راپسې و چې په ورډ پسې ګرځې څونه لارې ده چې ورډ ته ځې ورډ چیرې دی صحیح شولو زه دلته وین ورډ وم انټر کړه دا دې ماته راخلاص صحیح شولو فرض کړه اکسل دې په کار دې په دې ځای کې ودرېږه اکسل و انټر کړه دا دې تا ته به راخلاص شي پیاز صاحب سلام علیکم و ماته د دروازه وتلې ځان مې در ووایي صحیح سره دا بیرته بندوم کله چې بند کړئ د بندېدو وروسته راسه فرض کړه په دې ځای کې زه سره چیرې ځم زه ډي ډرایو ته ځم ډرایو ته ځم ډي ووهه ډبل ډاټ ورکړه انټر یې کړه دا ډي ډرایو ته راوستې ډي ډرایو څخه دا رپې فولډر ته راځم ګوره رپې فولډر کې بیا زه چې لرم زه د ضیا په نامه فولډر دغه هم لرم صحیح شولو زه اصل کې دغه فولډر ته ځم و چې زه دا ډرایو راخلاص کړم ګوره دا ډرایو راخلاصوم ډي ډرایو ته ځم د ډي ډرایو څخه رپې ته راځم دا زما فلمونه ګرځه تی ویني چې دی څه بلاوي ګوري صحیح شولو خو د ضیا په فولډر کې هغه ویډیوګانې چې داخل سم هغه یوازې په تی وینم صحیح شولو نو زه د ضیا فولډر ته ورځم راځه په دې ځای باندې ډي ولیکه ډبل ډاټ ورکړه دا سلاش ورکړه رفې ورکړه بیا سلاش ورکړه صحیح شولو سلاش چې دې ورکړئ ضیا دلته ولیکه انټر یې کړه هغه فولډر ته به دې بوځي دا استاد د تلور تاګیر کې دا په دغه نامه ثبت دي دغه دا جی ډبل ډاټ سلاش دا اوس په دې په دغه نامه ثبت دي که دا کمپیوټر په دغه لار دی ورځي یا کوم دی خو د دې خو نومونه دغه دي ګوره د دې خو نوم ګوره زه دلته درته وښیم
زه چیرې رالم ډي ډرایو دغه دی که نه دی دې ته چې داخل سي رپې دغه دی که نه دی دې ته چې داخل سي زیاد هغه دی که نه دی دا ډبل ډاټ او سلش به ورکوي صحیح شولو د دې څخه بیا کوم فولډر ته ځم فرض که زه 18 ته ځم ګوره راسه په دې ځای کې ولیکه ومه ډي خو لرم صحیح شو ډبل ډاټ او سلش به ورکوي رپې خو لرم ډبل ډاټ او سلش به ورکوي صحیح شولو ډبل ډاټ مور کو خالي سلش ورک بیا چې شي زیاد یا و زیاد لرم بیا به سلش ورکې بیا به چې شي 18 فولډر وا 18 په ورکې انټر بکې هغه ویډیوګانې به ماته خلاص کی دغه سر به خلاص ان شاء الله یعنی سټپ په سټپ حتی یو دغه ویډیو ته به زه نوم ورکړم دې ویډیو ته چې نوم ورکړم دا به شاید نه کې خلاصه څلور نوم مې ورکړي سیسونه زه به راسم دغه 18 وروسته به چې وکم یو دانه دا به بند کړم دا چې بند کړي د دې 18 وروسته به دلته یو سلاش ورکم او څلور به ورکم صحیح شو چې شي څلور انټر راکړه نه کې راخلاص ځکه هغه ډاټ امپور هغه ایکسټنشن لري صحیح شو هغه نه راخلاص شي که چیرې زه په دې ځای کې دغه ورکم څلور ټکی ام پی څلور ورکم بیا انټر کړه هغه ویډیو به درته ښکاره هغه ماته ویل چې په ټوله دنیا وګرځې نو زما صحیح شو خو دغه ویډیو را درته راخلاص دا نو څه زه نه غواړم په دې دا نور شیان ووینم دغه ویډیو در باندې وینم بس په دغه لار ورسې په درس کې مې سر خلاص ګټه مې هم ولیدله وه دغه درس کې والله لږ مشکلات شته جي ډبل ډاټ سلاش مې ورکړي بل بار هغه کومه نه و چې دغه فولډر ثبت هغه ورکوم که د سلاش هر بار ول موږ ورکولي سلاش په د هر سټپ اخواته ورکوي هر سټپ ته چاوړې سلاش ورکوي سلاش چې ورنه کې سیستم یې نه او ډي ډبل ډاټ اول کې وایي ډي ډبل ډاټ ګوره ستې ده نه غواړي ته به راځې دلته به ډرایو مشخصه کوم ډرایو ته ځې شاید ستا د دغه ډرایو دغه ډرایو لیټر دې شاید ستا د اف جي اوس زه دې ډرایو ته راځم دې ته چې بیا راځم بیا زه مجبور یم چې دلته دغه ورکوم دلته ای ډبل ډاټ ورکوم ای ډبل ډاټ انټر یې کوم دا ډرایو ته ورکوم صحیح شو بیا چې کله دا د دې ځای څخه غورځه بعضې کسان استفاده نه کوي راسه دا ټیک مارک غیر فعال دا دې ولاړ صحیح شو بیا راسته کلیک وکړه دې خواته راسه دلته چې کله راغلی لینک دې پکار دی لینک بیا د ویب سایټو د لینکو سره وصلیږي هغه راخلاصوي دلته ټچ کیبورډ دا چې دې فعاله کړي دلته یو کیبورډ راځي بعضې کمپیوټران ټچ سکرین کار کوي صحیح شو هغه دپاره بیا دا ښه دی فقط ګوته په ګوته ته به کیبورډ راخلاص راسه دلته خپله لیکنه کوه صحیح شو بیا چې بندې د دې ځای باندې اوس نو زما دپاره زما و په ګوتو لیکه هغه بیا دی یم کار دی یم کېږي دا کمپیوټر دی کتېږي پر دا بله خوا داسې چې کت شو بس دی ورته کښېږدي بالا په ګوتو کار کوي ځکه هغه ته ټابلیټ کمپیوټران ویل کېږي صحیح شوله اوس نو زما دپاره بیا په درد نه خوري زه بیا ځم په عذاب یم وغورځوه د دې ځای چې غوره زه بیا راسته کلیک وکړه ټول باش ته راسه دا ټچ سکرین غیر فعال صحیح شو بیا راسه دې ځای ته بیا ټول باش ته راسه ډیسکټاپ بیا د ډیسکټاپ چې هر څه شی ته ولري هغه شیان ټول درته راوړي فرض که زه په کنټرول پنل کې هم دلته راغلی یم یو ځل مې د ډیسکټاپ یو فایل ته ضرورت پیدا شو دا دې ما دا جوړ کړی دي نور ډیسکټاپ ته ځم نه راسه په دا کوچني کنجاق باندې کلیک وکړه ټول د ډیسکټاپ فایلونه ماته دلته راغلي صحیح شو هیڅوک وایي دا وغورځوه د دې ځای بیا راسه په دې ځای کلیک وکړه ټول باش ته راسه دا د دې ځای غیر فعال لاندې چې دی لاندې نیو ټول باش لرو نیو ټول باش چې تبارس سره کېږي کله نه کله یو څو زه یم د پری انفارمیشن په نامه فولډر چې لرم ستې ټوله ویډیوګانې دغه 11 په دې ټول ویډیوګانې په هغه ځای کې پرتې دي په ورځ کې د 11 واره ډېر راخلاصېږي سیسو هر سیم ته زه جلا جلا راخلاصوم ضرورت مې ورته ډېر دی غواړم هغه دلته د ټول باکس په حیث کېږدم تر څو زه هلته ډرایو ته ځم راخلاصوم دلته به راخلاصوم د لنډې لارې سیسو راسه کلیک پر وکړه زه نوی ټول بار جوړوم چیرې جوړه راځم ورته په ای ډرایو کې راته جوړ کړه په ای ډرایو کې کوم فولډر پری انفارمیشن فولډر راسه سلیکټ کړه دا دې جوړ غواړم دا دې راخلاص وکړي کوم ډرایو ته ځې نیو ورډ ته ځې دې ورډ پروجیکټ ته ځې دې ته ځې کوم یو ته ځې راسه فقط انتخاب کړه زما خورکۍ ورډ کمپیوټر بیا هلته مصروف پسې جوړ راسته کلیک وکړه ټول باش ته راسه نیو ټول باش ته راسه نیو ته چې راغلی دلته راسه پری انفارمیشن کومه دی زه ووځه دا انتخاب کړه راسه سلیکټ یې کړه اوس په دې ځای کلیک وکړه کوم یو ته ځه دا هغه مربوط ټول پروګرامونه دلته ویډیو درته فرض کړه دا ورډ چیرې دی ورډ دا دی فایل منو کې په فایل منو کې دا ویډیو په کاته کلیک وکړه دا وره سره خلاص ان شاء الله مشکل خو نشته بس دې ته ځه کلمه وایاست او استاد یو خبره په دانیز کې نه دی دا په نیو کې موږ نور شی نه لرو دا شان شی
دا ورډ دی دا چې وینډوز دی خلاص کی وایي ښه دغه ایکسل دی دا چې د ورډ خلاص کی پاور پوینټ خلاص کی وایي او دغه فوټوشاپ دی دا خو بیخي په ډېر وخت په ونه وایه سیسو دا ګرد سافټویرونه دي دا اکسس دی دا به زه د کمپیوټر ساینس اوس موږ پوهنتون والا فارغېږي لا هم در اوسه نه دی ویلی سیسو تکړه ځکه د ایکسل از ما سره خلاص کی بلا ودرم اکسس استاد څه ګټه لري؟ اکسس ډیټابیس دی خاص ډیټابیس اکسس کده